فول یم نه غواړم. او باغ خاون غواړي باغ دا چې وایي نو دلته یو کم نو خبره واوره که نه ما زه ته خټه کارم که څه خو ما چې ته باغ ایښ که خدای نه کې ولې زه درته شیرګی کارم که څه نه دومره مې ګنده چایس نه دی خو زه تا ته دومره ګنده کارم ګنده نه سوري غریب چایس مې نه دی غریب نه غواړم بیا هغه ما سره پیسې لپاره واده کوي زه هسې هلک غواړم نه پیسې سکته پیسې نه بس هسې به دسه ګاډی چلوم ډینګ 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 پیسې میسې نه غواړم یو شی هم نه غواړم چپړې به هم ځان له کور نه راوړم څپلۍ مپلۍ هر څه نه تا خپل سی وي پیش مه کوه نه غواړم هر څه په اګریمنټ غواړې اګریمنټ درته ولیکم چې هېڅ به هم نه غواړم نه بیا هم نه غواړي ښځه مړې پرېږدی یې ماسې مه کوه زه چې ته ځان له سړی وګوره صحیح سړی دی د الله درکړي داسې سړی دی درکړي که نه سم لکه د ملخ دی که څه چې هغې په شان دی یو زما په زه کې وړوکی یم نه زما په زړه کې یو ارمان دا به لیکې که زما چې میړه یې که نه دا ډېر ښه اشپزي دا اشپزي پوهې د اشپزي نه زما زړه تور دی زه نه غواړم چې زه اشپزي وکړم خو زه د ډوډۍ نه وخورم نه پوهېږم ولې زما په زړه ډېره تور شوې د اشپزي نه زه اشپزي نه یعنې هسې نه دی که زه نه پوهېږم زه پوهېږم خو زه غواړم چې زما چې علیکم سلام شاخان لالا آپ ادھر سے جاؤ پھر ہم کو شرم آئے گا بات کرنے میں دا څوک دی دغه مردار شاعر دی یا خدای دې غر که ته دلته چې وځه مردار مه وایه زما لالا دی لالا دا زما ملګری دا د ټیره پیره د ټولو پیله ما سودا دا او احمد دا 2 کسان او اریان دا 3 کسانو موږ یو ګروپ کې وو اوس رانه تلی دی پته نشته نه دا شاهان لالا خو ډېر ښه انسان دی دا پوهېږې زه څنګه اشپزي وکړم زه یو دفعه بریاني جوړوم شاخان لالا ته دیا بیا شاخان لالا کیا کیا یو میاشت ما ته دلته په ټیک ټاک کې بدنام کیې زه چې هر څوک لایف کې ځم زه هغه هلته راځې وایي زه به ډېر ګنده اشپزي کوې دغه لاس ډوډۍ ښه نه دی دا بریاني نه دی دا صحیح سم مه وایه که نه زیبک ولې زه درته چل ښیم که نه ده ته څه مه وایه oh my god it's my dream you know شاخان ته ته څه مه وایه شاخان ته څه ربایه مردار شاعر بس بیا د الله ښه غوسه ورځي نه زه ډېر احترام لرم دا زما شاعري د ښه ده الحمدلله یوه شاعري کړې ده یاره دغه پښتنو په باره کې کړې ده ما ویډیو ځان سره ټیک کړې ما خو لا رانه ورکه شوې ده یاره خو زړه یې راله سوری کړی او ډېره ښایسته شاعري کړې وه او خیر دو پرېږده د شاعري اوس خبرې مه کوه زما میړه خبرې وکوي میړه ته چېرته ځې زما میړه خبرې سټارټ کې بیا په درمیان پرېږدې زما زړه خامخا بزنسمن میړه غواړي نه رشته ته خو نه غواړی ته خو نه دومره بزنسمن نه غواړم اوکې بزنسمن اگر یې نو پرابلم دا خو زما بیا خوشبختي یې خو دومره زه وایم که نه که بس هغه آشپزي چې څنګه ډوډۍ پخه کي که نه دا پوه شي چې ډوډۍ سمه پخه کي که نه بیا پا بیا زما عید هره ورځ عید یې عید هره ورځ مې نوروز یې ماړه ډوډۍ موږ ډوډۍ لکه ته څه وایې چې ما ته ډوډۍ زه پخه کړم او دا ووایي چې صحیح ډوډۍ دې پخه کړه نه هغه پوه شوې که څنګه ډوډۍ پخه کي هغه پوه شو یعنې لازم هغه اشپزي پوه شي او پوه شوې که زه چې وایم که نه که زما خېټه مې خوږېږي زه هغې یم بیا هغه ځای ورځې جلدي زما لپاره ډوډۍ پخه کړي واو هغه دا خبره کوې سپېرکۍ خوره سپېرکوسه صحیح کېږي سړی سپېرکۍ پېژنې نه دا کاږه څه دي کاږه ورته موږ وایو که تاسو ته څه شی ویستې ته به ورته پارسۍ کې بل څه ویستې ته له پښتو ډېره نامې نه درځي هغه صحیح شی دی
نه خاطر څه چې میړې راله تیار کې مړې ستا دپاره به زه پالم کوم کشه کشه ستا دپاره به زه څپلی یم ستا پالش کوم سره مخالف خونېدم بس خدای د چکر پوهېږي سپېرکونه وړي مننه بادیان خو بادیان او ته پنیشمنت وکړه بیا پنیشمنت ده څنګه پنیشمنت وکړم